ما پرون د شپې هغه ویډیو کته هغه پنجاب کې چې یو غریب کس چا وژلی دی نو د شپې دقه د هغه د بدن او مخ او دا مخې مخې ته کېدو چې یو غریب سړی خپله غریبي کوي او د علاقې مالداران یې مړ کړي د واده په پروګرام کې او بیا مړ پروت دی او ټول ناست یې ډوډۍ خوري او منځ کې پروت دی او مچان پرې راجمع شوي په غریب باندې دغه شي الله وی بعضکم لبعض عدو بعض به د بعضو دشمنان اوس دې دشمنۍ ته وګوره غریب سړی مړ او بیا انسانیت الله اکبر دا د کوم انسانیت دی سړی مړ پروت دی ته ډوډۍ خوره موږ ته که څوک وایي کلي کې هغه پلانی مړلی د هغه ټیم ډوډۍ راله مزه نه راکړي چې وګوره پلانی وی مړ شو او یو سړی مخې ته پروت دی مړ غریب ځان له یو 2 روپۍ ګټلې او دوی یې ډوډۍ خوري دوی به وایي چې موږ انسانان یو موږ مالداران یو موږ خانان یو موږ ملکانان یو موږ چودریان یو موږ دا یو موږ دا د ټولو نه اوچت نعمت هغه سړیتوب انسانیت رحمدلي دینداري نو ما مازدیګر به یې ملګري ته دا قصه بیانولو چې بله ورځ 2 ورځې مخکې زه د یو ځای نه راتلم ګاډۍ کې نو ډېره ګڼه جوړه شوې وه په دې روډ باندې د ګاډي ورو ورو کېدو ما چې ګوره څه چل شوی بیا مې سوچ وکړو مې کېدای شي چېرته حکومت ته طرف نه چیکینګ لګېدلی یا څه چل وی چې ازي ته راورسېدو ګاډي ټول داسې داسې کېږي نو ما په خپلو سترګو ولیدې یو پیشو مړلی او بل ورسره خوا کې ولاړ دی هغه ته یې خوځي نه بینۍ را بینۍ او خوا کې ودرېږه دا ګاډي د ټول یو طرف ته کېږي نو دې پیشو ته وګوره چې د خپل ملګری یوازې نه پرېږدي او بیا د دې ګاډو والا انسانیت ته وګوره چې ټول ترې ورو ورو دغه نه ځان بچ کې غواړي خو دغه نه خراب انسانیت د دې خلکو نه والله ورک دی د اسلام به دوی ته موږ څه نصیحت وکړو دې بازو ته یو سړی مړ پروت دی ته ډوډۍ خوره څه چې د واده پروګرام دی نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او چې دا قسمه ګناهونه وي او دا قسمه جرمونه وي یره به نه وي د الله د عذابونو د راتلو بیا موږ چغې ووو جي ټماټر ګران شو وایي زر دا روزي باز وي الله دې وي تباه کړي دا پلانی وزیر اعظم او پلانی صدر څه چل دی الوګانې وي بیا ګران ته څومره اوبو کړي تا دا کتلي چېرته دا ګراني دا سختي دا مسلې خو راځي زموږ د کړو د لاسه بما کسبت ایدیکم او بما کسبت ایدی الناس خلق چې څه وکړي هغې د لاسه دا کېږي نو چې دا قسمه حالات دي نو سختې او مصیبتونه امتحانونه به نه راځي والله دې موږ د داسې سخت زړونو نه لرې وساتي الله دې زموږ د زړونه د الله د بندګانو دپاره او د الله د مخلوق دپاره نرم ساتي